امام احمد ابن حنبل سے زمنګ د فقه لوی امام تیر شوی د امام احمد ابن حنبل کور تراغ صاحب د کشف او د کرامتو بیبي ورته ډوډۍ کې خودن خزه ته وی چې نوړې خولې ته اوچته کړه وته وی خزه د دې ډوډۍ نه خو مال د حرام بوی راځي خزه ورته وی صاحب حرام پکې د کم ځای نه دي او بم زمنګ د کور دی اولم زمنګ د کور دی خشاک زمنګ د کور طبخې زمنګ د کور هر څه زمنګ د کور حرام د کم ځای نه رااله امام احمد ابن حنبل ورته وی نه د دې ډوډۍ نه مال د حرام بوی راځي نه خورم امام احمد ابن حنبل هغه ډوډۍ نه خوړه خو ښځې ته وایي که سوالګري غوښته نو دا ورته ووایه چې ګوره احمد ابن حنبل دا ډوډۍ نه ده خوړلې ډوډۍ کور کې پرته وه سوالګري راغی الله پاک مو بخی خیر راوړی هغه ډوډۍ ورله د ماشومانو په لاس باندې ولیږله چې دا واله خو امام احمد ابن حنبل ګورې نه ده خوړلې هغه هم زموږ د زمانې په شانتې سوالګري نو هغه سوالګري ورته وایي چې دومره لوی امام احمد ابن حنبل دا ډوډۍ نه ده خوړلې زما څه کار دی چې زه یې خورم په دې کې به څه چلي نه کور چا خوړه نه سوالګرو خوړه وخت پکې تیر شو د امام احمد ابن حنبل صاحب کور والو هغه ډوډۍ چاله ورکړه د دجلې دریاب ته وغورځوي کبان خو به خوري کنه ډوډۍ د دجلې دریاب ته وغورځول سر ورځې پس امام احمد ابن حنبل صاحب تپوس وکړ وایي هغه ډوډۍ شته که چالم ورکړه وایي نه تا خوړه او نه سوالګرو خوړه سوالګرو به هم وی چې دومره لوی امام احمد ابن حنبل نه ده خوړلې زمونږ څه کار دی چې دا ډوډۍ خورو موږ د دجلې دریاب ته غورځولې ده امام احمد ابن حنبل صاحب کبان خوښو په ټول عمر کې تر مرګه پورې امام احمد ابن حنبل صاحب د دجلې د دریاب کب نه دی خوړلی پته نه لګي چې د کم کب خېټې ته به دا ډوډۍ تلي هسې نه هغه کب ونه خورم حالانکې کب په دې مکلف نه دی چې حلال به خوري او حرام به نه خوري که کب حرام مو خوړل نو د هغې کب هغه خوراک تاله جایز دی دې ته ورعوئ حرام خو څه کوي چې د مشتبهاتو نه هم ځان ساتي زمونږ امامانو د مشتبهاتو نه هم ځان ساتلی مونږ خو په دنیا کې ګرځو په مونږ باندې سترګې پټې دي دا ولې هغوی د قرآن نه خبرو او د پاک پیغمبر واک د حدیثو نه خبرو بس هغوی ته پته وه هغوی د احتیاط او د ورع او د تقو د پرهیزګارۍ زندگی تیره کړې ده الله پاک د زمونږ او ستاسو داسې زندگی پاکه د پرهیزګارۍ او د تقوا زندگی د الله پاک زمونږ او ستاسو نصیب کړي